نی او ګډ او چیلې د هغې عمر به د 1 کال نه کم نه وي. ښه زموږ علما وایي که یو ګډ داسې چې لمور ګډ دی د 6 میاشتو ګډ دی خو د کال ګډانو سره یو درې په نظر باندې د کال راځي نو په دغې ګډ باندې قرباني جایز ده. اوس د 2 کال نه به یو ورځم کم نی نورونو ګوره کال یو شمسی کال دی او یو قمری کال دی. دا چې من کم حسابو کنه د اپریل او می او جون او جولای دا شمسی کال دی دا نه قمری کال درته یادو. د شمسی کال ورځې 315 دي څومره دي 365 او چې کم قمری کال دی نو د هغې ورځې 351 دي تقریبا. څه ګنټې منټې پکې شته خو تقریبا 11 ورځې زمونږ دا چې کم اسلامي کال دی نو دا تقریبا د هغې نه انګریزي نه 11 ورځې دا کم دی. نو په اسلامي کال باندې چې د 2 کالو برابر شي قرباني پې کوه او که یو وزم د هغې نه کم قرباني پې نشي کولی. اوښ کې غوا میخه کې 2 کسان به شریکېږي 2 کسان نه زیات نه 8 کسان پکې نشي شریکېدی. نو که داسې چلو شو چې 6 کسان قربانی نیسی 2 ورونه دي هغوی کور کې 15,000 یو کړي 15,000 برکړي او یو ورور راغی هغوی ته دا ښکاره کړه چې زه سره قرباني نیسمه کور کې بیا دی اوس په خپله دا یو حصه نیمئ. نو دا خو ګوره د 2 نه زیات شو که نه د دا غمونه شوه او د نور هغه قرباني مونه شوه سر یې ورته ورپخلی کړه. د 2 نه به زیات نی په غوا میخه او اوښ کې که د 2 نه کمی خیر دی. ګډ او چیلې دې کې به یو کس قرباني کوي 2 کسان په دې کې قرباني بالکل نشي کولی. اوس په کم څاروي باندې رونو قرباني کیږي چې ښه خشته او خوبصورته مزیداري په هغه باندې قرباني دا کوه. بعضی علما بعضی خلک وایي یاره په حسي څاروي باندې قرباني نه کیږي. نه که یو څاروي حسي دی که نه نو په هغې حسي څاروي باندې په هغه باندې بالکل قرباني کیږي. ها دا غلطه خبره ده چې په حسي څاروي باندې قرباني نه کیږي. که یو څاروي داسې دی چې د هغه پیدایشي غوږونه نشته لکه د ګډانو کې بعضې وخت وي ګورې ها نو چې پیدایشي غوږونه نه نو په دغې څاروي باندې قرباني نه کیږي. او که پیدایشي غوږونه یې وو خو واړه نو بیا په ده باندې قرباني کیږي. او که پیدایشي ښکري نی پروا مه کوه خیر دی د ښکرو مسله د غوږونو په شانتې نه ده. که پیدایشي ښکري نی نو په دې څاروي باندې بیا قرباني کیږي. او که ښکري و پیدایشي خو دا ښکري بالکل دی جرړه کې مات شوي نو بیا پې قرباني نه کیږي. او که جرړه کې نی مات شوی بعضې وخت کې هسې د دغه نه هغه خول غونتي وتي هغه خول تي د جرړه کې نه دی مات شوی نو بیا په دې څاروي باندې قرباني کیږي. که د یو څاروي د 2 سترګو نظر تلی دی قرباني پې نه کیږي. د یوې سترګې نظر یې تلی قرباني پې نه کیږي. او که د یوې سترګې نیم نظر یا د هغې نه زیات نظر یې تلی دی بیا هم پې قرباني نه کیږي. که د یوې سترګې د نیمې نه کم نظر یې تلی دی بیا پې قرباني کیږي. که وی دا به معلوموم په څنګه نو درته یې داسې نشم بیانولی. ما سره ځان له یو ځای شه که چا څاروي ته دا مسلې ځان له به درته طریقه وښیم چې څنګه به معلومې چل به درته بیا انشاءالله وښیم. یو څاروی داسې دی پوزه ته بالکل کټ شوې ده قرباني پې نه کیږي. یو څاروی داسې دی چې د هغه لکۍ بالکل کټ شوې ده قرباني پې نه کیږي. او که نیمه لکۍ یا د نیمې نه زیات کټ شوې ده قرباني پې نه کیږي. او که د نیمې نه کټ شوي قرباني پې بیا کیږي. که یو څاروی داسې وي چې د هغه عمر 2 کاله برابر دی بالکل د 2 کالو دی لیکن د هغه غاښونه نشته خیر دی غاښ پکې شرط نه دی بیا په ده باندې قرباني دا کیږي. خو دا هله چې ما درته وي چې عمر یې 100 کاله دا 2 کاله. که یو څاروی داسې دی چې د هغه د غاښونه مات شوي دي نو غاښونو ماتېدو له پکې اعتبار نشته. دې ته وګوره چې یاره دې ګیا خوړی شي که نه نو که ګیا یې خوړلې شوه نو بس صحیح ده. غاښونه یې وو اوس غاښونه مات شوي دي ګیا یې خوړلې شوه ښه سرب دی قرباني پې کیږي. که یو څاروي باندې خارخ نو که د دې خارخ د وجې نه دا څاروی ټپ شوی دی
نو په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي، دا خارخ یې بیا په غوښه کې دی. او که نه د دې خارخ د وجې نه دا څاروی ټپ شوی نه دی بلکې ښه برابر سرب دی دا څاروی، نو په دې څاروي باندې بیا قرباني په دې څاروي باندې بیا کېږي. که یو څاروی په یو خپه باندې ګډ دی نو که دی پې د الالولو میدان ته تلی شو د خپې لګولې شه زور یې پې راوستی شو نو بیا په دې څاروي باندې قرباني کېږي. او که زور یې پې نه شو راوستی لګولې نه شوه نو بیا په دې څاروي باندې قرباني دا نه کېږي. که یو څاروي داسې وي لکه فرض که مثلا میخه نو د میخې څلور تیږان وي څلور، نو که دوه تینې خراب وي دوه نو په دې څاروي باندې بیا په دغه میخه غوا باندې قرباني نه کېږي. او که یو تی خرابو نو درې تینې صحیح دي نو بیا پې قرباني کېږي. او د چیلې اوس د هغې دوه تیږان دي نو که د هغې یو تی خراب او یو تی یې سم دی نو بیا په هغې باندې قرباني دا نه کېږي. او د میخې او د غوا تین څلور وي که نه نو که د هغې یو تی خراب او یو او درې یې سمو نو بیا په هغې څاروي باندې قرباني کېږي. یو څاروی دی واغېسته کور ته یې میخه راوسته، یاره دا میخه خو بلار به ده او یو څو ورځې پس به د دې بچې پیدا کېږي نو که حلالۍ د قربانۍ دپاره حلالولې جایز دي. خو ښه خبره دا ده چې مې حلاله وه هغه ما حلاله وه د هغې په ځای باندې بل څاروی هغه حلال که. یو څاروی رکوټې دی عمر یې 2 کاله دی، رکوټوالي ته پکې دغه نشته چې ورېږه دا خو رکوټې نه، عمر خبره ده 2 کاله عمر یې برابر دی. اگر که دا څاروی رکوټې دی قرباني پې کولی شي. قربانۍ دپاره ورځې کمې دي، د غټ اختر لومبۍ ورځ، د غټ اختر 2مه ورځ او د غټ اختر 3مه ورځ، دا د قربانۍ ورځې دي. خو چې په کوم ځای کې د غټ اختر کېږي لکه خاریه نو هغې ځای کې به د غټ اختر د مانځه نه مخکې قرباني نه کوي. یو صحابي کړې وه پاک پیغمبر مبارک ورته دا هسې غوښې شوې بله قرباني به کوي. نو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي نو هغې ځای کې د غټ اختر مونځ چې نه شوی نو قرباني به نه کوي. د غټ اختر مونځ چې شهر جومات کې چې شو بیا کولی شي. او میرو ته وګوره په میروالو کې هلته د اختر مونځ نشته نو هغې ځای کې چې سبا روخیږي د اختر د ورځې نو که هغې وخت کې قرباني کوي نو کولی شي. سرمن به اجرت له په قصاب کې نه ورکوي، غوښه به اجرت له په قصاب کې نه ورکوي. ښه خبره دا ده په خپله باندې څاروي حلال کا. په 10م کال باندې د دواړو جهانو سردار مبارک د هجرت د پاک پیغمبر مبارک 100 اوښان وصل نو 3 اوښان رسول الله مبارک په خپل لاس باندې حلال کړي. زمونږ پیغمبر دومره بهادر و یو څاروي موږ نشو حلالولی 3 په خپل لاس حلال کړل او باقي علي رضی الله عنه ته ویل تا حلال کا. نو په خپل لاس چې حلال کړي دا ډېره بهتره ده. خو که زما په شان سړی وي چې چرګوټي یې هم نه حلال کړی نو هغه اوس نشي حلالولی، زه نشم حلالولی. خدای وکړه چرګوټی مې هم چې تا حلال کړي او نشم حلالولی زړه مې خورېږي. نو اوس داسې سړی چې په خپله نشي کولی او قدرت یې نشته په حلالولو نو که بل ته وایي چې تیره حلال که نو خیر دی. خو چې څوک یې حلالوي بسم الله والله اکبر بوي او مخته ورلا قبله طرف ته کی چې ترسو پورې د سواری نه سانه د وتلې نو دغه وخت کې ته سرمن مو باسا چې ساتي وزي بالکل یخشي سرمن تی وباسا او د ساری په مخ کې بچاړم نه تیر کې غوري. یو سړی ساروی لالو او چاړه یې تیر کوله، امام الانبیاء او ته د مخ کې ولې نه تیر کوله. ډېر عادت کړي چې په 2 مرګې مړ کې چاړه پې راکاغې بیل مرګ دی او د هغه په مخ کې چاړه تیره کې نه هغه په دې پوهېږي چې دا ورالس په مری راکاږي نو دا بیل مرګ دی. نو مخکې د هغه نه پټه چاړه تیره کا، داسې نه چې هغه دې رو پردو او سوان دې روغ که او اوس یې د هغه په مخ کې تیره کې هغه ورته نیغ نیغ ګوري. ظلم به بالکل نه کې چې تر څو پورې څاروي یخ شوي نه وي سر ورله مه ماتوه، ساتې مکمل نیوتې سر ورله مه ماتوه. بعضې خلک وایي یاره بابا خپې خوږي دا خپې خو تیره سر نه ځمه. څوک وي د مور مې مازغه کار نه کوي ټوله ګډې وړه وي دا مازغه زما شو پېښه به نو مازغه یوړله سر بل یوړه خپې بل یوړې نو آخر پاتې پکې څه شو. نو که د نورو ملګرو زړه نه نو مهرباني وکړه دا کار مه کوه، داسې مه کوه. سر پرېږده تقسیم بشي او که جاقتې جوړېږي بس چاله خیراتي ورکه.
څنګه چې قصاب له سرمن په اجرت کې نشي ورکولی امام لیم د امامتۍ په اجرت کې نشي ورکولی اسې که ورکې یو انسان له امام غریب دی بیا له خبره ده اجرت کې امامتۍ نشي ورکولی غوښه په خپله مالدارې په خپله قربانۍ غوښه خوړلی شي په بل مالدار هم خوړلی شي که د دې سرمۍ نه په خپله پیدا لې د څاروي د غوښې نه اخلي نو اخیستې شي د څاروي غوښه به نه خرڅوي سرمن به هم نه خرڅوي او که د څاروي دا سرمن مالدار سړي له ورکې همې ورکولی شي خو که یو ځل له سرمن خرڅه کړه نو بیا د هغې پیسې دا به غریب له ورکې بیا مالدار له نشي ورکولی بعضې وخت کې بنده څاروي والي یاره څاروي خو مې واخیسته خو پیري پکې نو هغه پی د څاروي نه ماله که نه څاروي ته تکلیف وي اوبه پې لږ په غولاندو ورله شینده او که نه بیا هم څاروي ته تکلیف و نو پی تې واله خو په خپله هغه پی میز تې واله هغه چې غریبانانو له هغه پی هغه صدقه که څاروي د قربانۍ راوسته دی په پردی ګیا کې دی ورپرېښلی چې ځان به مړوي نو په دې سره په دې څاروي په تا باندې حرامېږي نه چیرې د دې به قرباني ناجایز شي نه قرباني جایز ده خو دا کار حرام دی چې په پردی ګیا کې دی دا دغه کړی دی دا دې ور پرېښی دی نو دا ټیم خو زمونږ په یو کوچې ور واوړېده او مسایل نور هم زیات دي نو که چاته څه مسله د قربانۍ وي نو ما نه ځان خبر کې ها مهرباني وکړې چې کومې ښځو سره ځان له 52 تولې چاندي شته یا هغې سره 19 تولې کالې شته او خاوند یې ځان له مالدار دی نو داسې به نه کوي چې یو قرباني به کوو او که مې ونه کړه خاوند مې پیشه او خدای مې پیشه نه ته پیشه او خدای دې پیشه په تا قرباني واجبه ده که خاوند دله کوي ډېره خپخه او که خاوند دل نه کوي ځان له کالې خرڅ کا او که خاوند د خالی کار ته نه پرېږدي بیا به هغه ګناهګاري خاوند به د خپل طرف نه کوي او دا سړی او ښځه به د خپل طرف نه کوي د مخکې نه حساب کتاب د پیسو دا برابر کې او نیت خالص د الله د رضا دپاره او که د غوښې نیت پکې چا م وکړه نو د یو کس قرباني بیا نه کېږي غیر اختیاري د غوښې نیت کړل راشي په هغې باندې رب العالمین نیول او مواخذه نه کوي هغه مات دی نور انشاءالله العزیز چې کوم مسایل دي تکبیرات تشریق وغیره بله جمعه پکې راځي هغه به انشاءالله هغې کې بیان